حاجي صاحب ډېره زیاته مننه که د اول خپل ځان ته معرفي کړي او څومره وخت کېږي چې له پاکستان څخه دلته راغلی افغانستان ته دا یوه میاشت کېږي چې راغلی یم. پاکستان کې اوسېدی هغه ځای د تاسو دپاره ښه و که نه دلته خپل ملک افغانستان ته راغلی دغه ځای وایي د ایران کې مې رایادوه دغه ما سپین ږیري سره دغه څه کړی وم چې د مرګه رسولی وم چې ما بیا څه راغوښت دلته یخ څه په دا ځای باندې هلته وضعیت څه رقم و د خلکو سره څه رقم برخورد داسې حال و چې ډاکټر نه پې پیټکې کړې تانې څه بیا یوړې 15,000 روپۍ 10,000 روپۍ 100,000 روپۍ بیا یوړې تجارت یې بنا کړی و بیا سمه شپه را پرېښود بیا به راغله بیا نیولي ټول دغسې کړي سخت څه ډېر ټول سره تاول دغسې غریبانان وو چې د یوې ورځې نه لرل چې هغه هلته خدای مه در په زړه کوم هغه هلته د خدای مه وروله هلته د کور وسایل سامانالات څومره وو ټول درنه پاتې شول یا هم در سره راوړل د کور وسایل ما هملته پاتې شول که هم در سره راوړل دغه موږ دوست ځان را خلاص کړی دی نو موږ به څرنګه شی راوړل لمسۍ به مې چې شی راوړي وو ما به چې شی راوړي وو موټر ته به مې شی ورکړي وو هېڅ شی هم نه دي راوړي را په د کوټه کې م دا کرایې په کوټه کې م دغسې پرېښي دي که چېرته بیا صاحب زمینه درته برابره شي او هلته ښه کور درته جوړ شي دې ځای نه بېرته ځې پاکستان ته یاره چې جنت راته وګرځي ور به نه شم چې جنت راته وګرځېږي ما زه خو په خپله دا یقین مې ده خپل وطن مې قربان کړي خپل وطن مې ده تا د دې څه راته ناست یې خپلې پوښتنې په د سپینږیرتوب د مسلمانۍ په تور راڅخه کوي نه هلته خو داسې سوټی راپسې نیولی و داسې راپسې نیولی و څه چارې چې وې ټولې د خپلې چارې راباندې کولې خدای داسې وپرځاوه چې په خوله ولګېده په خوله ولګېده تا پاکستان ورکېږي غم مه کوه وایي صاحب دلته د یوه میاشت کې د تاسو سره کومو بنسټونو څومره کومکونه کړي په کومو برخو کې یاره یو شی مې په یوه برخه کې نه د موږ له سر ټول څه لیدلي ښه نو د تاسو غوښتنه څه ده زموږ غوښتنه دغه ده چې دغه یو خوځه مه شه یخ شه یو زغال دوه راته په کار کېږي غله راته په کار کېږي هغه د دوایي ته په خپله وینې راته پرته ده مریض جمع دغه لمسۍ ده پلار نه لري پلار وایي پلار لري هغه د هغو هغه کړې ده په ما پورې نښتې ده او بیا هر شي احتیاجات لرو داسې نه ده د یوه شي احتیاجات نه لرو نه د یوه شي احتیاجات هر شي احتیاجات لرو د سرپناه دپاره په دغه کور کې چې اوسېږي دا د چا دی او څه ډول پکې اوسېږي دا مې د دې رسول خان د زوی ده د دې د زوی مې ده چې پرې پراته یو نو دا توکل په خدای ښه نور د چارواکو نه غوښتنه څه ده د امارات نه غوښتنه څه دغه پوښتنه هم ده چې کومه روزي او د دوی خدای څه لورېږي او موږ دوی په آخرت کې ونه نیسو دغه شی هم لورېږي چې موږ ته د خپل دا ژمي سره ووځو یو خوراکه او شیان او د ژمي خرڅه د زغال دا شیان د راشي موږ ته مننه حاجي صاحب خیر اوسې نور که څه وینا څه ویل لرې مهرباني وینا دغه ده دغه خرڅه او شیان او د بخاري زغال او د کور خرڅه پیسه یې ولا نه لرو هېڅ شی ولایکه لرو دغه د کیند وکړه چې پیسه مې لرو بله مې راوړې دی پرون ولاړم همدرد ته ورغلم دغه مې راته دوا راواخله کلینیک ته خو وتلم نه ښه کېدم ذاتي او دغه مثال دوا هغه ده سوال ده ذاتي چې په قسمت کې هغه شی د موږ راوړی ذاتي چې الله دې موږ په قسمت کې کړي چې الله دې موږ په قسمت کې نه یې کړي ته هم نه سره کولی بل ملا هم نه سره کولی بل هم نه سره کولی هېڅوک نه ګرموو ډېره مننه حاجي صاحب خیر اوسې الله دې برحاله لر الله دې من ناکام کوي خدای دې ملایان کامیابه کړي زه خو د شپه او ورځ دغه دوا کوم چې الله کامیابه کړي مې ناکام کړي دا رڼا ورځ ما راباندې توره شپه کوي بیا بل وطن ته بیا مت احتیاجه یې
له